مولانا صاحب تاسو به چېرته نه اورېدلی خو د پښتنو ځوانانو انتهایي نماینده شاعر دی د خپل وطن د قام د خاورې په احساس باندې لړلی شعر لیکي د کتابونو خالق هم دی الله ورله ډېر صلاحیتونه ورکړي دي عجز صاحب غوږ وږو ستاسو شعرونو ته بس خبرې هم مولانا صاحب وکړې افسر افغان وکړې خبرې هم له نه راځي او نه کولی شو او شعرونه به یو دوه درې وایم چې قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی ما ته خو ښکاري دا مذاق یاره څه نشم یاره څه ویلی نشم ویلی او لاسونه وسپړه د غیب و علم خدای سره دی چې دا به جفت وي او کتاب های های یاره لاسونه وسپړه د غیب و علم خدای سره دی چې دا به جفت وي او کتاب یاره څه نشم ویلی د مال بختې وشي لړم له به خدای سترګې ورکړي خو پښتنو کې اتفاق یاره واه 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 د مار بختې وشي لړم له به خدای سترګې ورکړي واه خو پښتنو کې اتفاق یاره ډېر ښه شعر دی یار ډېر ښه شعر دی یاره څه نشم ویلی د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې او د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې واه واه د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې او زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي د سړو له میخه کې د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي د سړو له میخه کې او د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکي د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکي وړ جرم دی د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده ازغونه یې جوړ کړي دي بچو له میخه کې عجیزه نزاکت د ښایستونو یو په دوه شي عجیزه نزاکت د ښایستونو یو په دوه شي نږدې چې کله راشي آینو له میخه کې ډېره